جمیل صاحب بربند شو جی په معاشره کې ښځې سره مولا ناست دی ایمان زموږ داری جی بس ماله خو جی بانه پکار د مولوي صاحب چې ستا پټکي کې ما سورې ولیده نو قسم دی چې جامو کې دله سورې ونه کړمه نن خو مؤمن له پکار دی چې بل مؤمن لږ غوندې ووینم د ګوتې ځای مې پکې ولیده محترمو نو زه به کوشش کوم چې ټول خاندان درننه باسم ټول خاندان نه یادوم ټول خاندان مولوي صاحب د ښځې سره ناست جي نکاح یې تړلې ده چې ها زه د دې خبرې مخالف یم دا په شریعت کې نشته محترمو هغه داسې ایج ته رسېدلی دی چې دا مولا نه بدناموي دا دین بدناموي د دین دشمن دی مولا د ښځې سره کېناستو نکاح یې تړلې ده د ښځې سره یې ځان چنګولی دی کفر وشو مولا بربند شو معاشره کې تا خپل ایمان کتلی دی تا کې څومره سوري دي محترمو تا کې څومره سوري دي تا خپل ګناهونه کتلي دي چې څومره د ګناه نه ډک یم تا چېرته خپل ستا سترګې څومره بد نظري کوي په ټوله رس کې ستا غوږونه څومره بد کلامې اوري په معاشره کې ستا خوله څومره فحش او کنځلې کوي په معاشره کې او غیبتې کوي دا درته نه ښکاري محترمو دا ته خپله ګناه نه ښکاري خپله ګناه علما وایي د ونو منځ دی خو که ما ووایي دا مولا نه بدناموي دا د دین دشمنان دي چندروسیان په دغه میډیا باندې نه یاره جي طارق جمیل صاحب ډېر کفر وکړو جي نو هغه خو مشر سړی و هغه خو دا زما لور د ها منم د شریعت نه مخالف کار دی محترم خو زه دا منم چې د لورو د لوسۍ په ځای باندې ده او انسان نه خطا کېږي پیغمبر خو نه دی بس مؤمن نه ښکاره شوه نبي اسلام مبارک یو جمله وفرمایلې ده عجیبه جمله نبي اسلام مبارک چا چې یو مؤمن یو عورت ولیده توجه غواړم د عورت نه مراد یو عیب یې پکې ولیده او ده پې باندې پرده واچوله نو قسم د نبی اسلام مبارک به جمله وایي څه شوه لکه کافرانو چې به جمدې لوڼه خښولي څومره عظیمه ګناه ده یو انسان چې مؤمن عیب ولیده پردې پې باندې واچوله نبی اسلام وایي دا دومره عظیم ثواب دی لکه انسان چې جمدې لور څوک کښوي او هغه واپس را جمدې کړي سبحان الله ووایي نن دا شی کوم دی نن دا شی شته زه خو تا کې عیبونه ګورم ما له د خدای مقنه راکوي محترمو د پښتنو معاشره ده رور شرموي او ملګري ته به د رور د لاسه شرمېږي ته به د ملګري د لاسه شرمېږي ګوره یاد ساته هغه ملګري چې تا سره په خوراک او څښاک کې ناست دی که هغه ته د عیب ښکاره شي نو هغه دې شرموي ګورې که اواز مې بد لګېږي نو معذرت خوایم تاسو نه محترم داسې ده زموږ معاشره داسې ده که نه ده محترم شرموم د الله دې رحم وکړي